قرآن کریم دا بیان د مخکینا شروع کړو چې الله رب العزت بیان دا کولو چې هغه خلق چې هغه مختال او فخور متکبرہ اور فخر کوونکې وي نو داغه خصلتونه بداوي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل خپلبم بخل کوي شمتوب کوي خلق تبهم داغه ترغیب ور کوي او خلق تبهم د شمتوب وسوسه زړونو کې اچي ورته بوای مال به ختم شي پیسې به کم شي دولت بلال شي دا مال د الله په دین باندې د الله په لار کې غریبانو باندې زکات کې صدقاتو کې مور کوا نو قرآن فرمائی یبخلونا خپلهم بخل کئی ویأمرون الناس بالبخل او خلقو تم د بخل حکم کئی مانا دا چاگه دمرا په زور و شور سره ترغیب چلی لکه حکم چې د دې ور کوي چې تاسو شمتوب کوي او مال داونه لګوي حالان کې حدیث کې راځي ریاض الصالحین کې امام نووي رحمه الله دا حدیث ذکر کړي اوم دے چې بینما رجل یمشي یو سړیو روانو فی فلاتن په یو صحرا کې وو او وریځ رالی او هغه وریځو کې اوازونه شول او هغه اوازونه دا چې د فلان کې فصل تا د اوبو او د باران انتظام هغه کوي او داغه نوم یې واغسته وریځو نه داغه نوم هغه واورېدلی شو او هغه انسان واورېده لږ ساعت نو تیر وریځ راله او هغه ځای کې باران وشو اوبه روانې شوې چې اوبه روانې شوې اسمان یو طرف ته او بل طرف ته تک شین دی دا اوبه روانې دي په مخ کې باندې او دا سړی ور پسې شو چې دا اوبه په کم طرف ځي چې وی قتل یو مشر سړی ری سپینګیری سړی ری بیلچای ور سره ده او هغه دی اوبو ته لختې سم کو نالای ورته سم کړه او هغه اوبه په باغ کې لګول شروع کړل دا چې ورورسېده نو دی ورته وایي یا عبدالله ای د الله بنده ستا نوم څه دی نو هغه ورته خپل نوم وښوده چې زما فلانکې نوم دی وی ښه او ورته وایي تا ما نه ده ای مېلمه تا ما نه د دې نوم تپوس ولې وکړه وی یاره زه تا ته د یو خبرې اطلاع در کوم خوشخبری در کوم خبرداري در کوم چې زه داسې برا
افلان کی ځای کې وما او دا تا چې ما ته کم نوم واغست ام دغه نوم چې دی نو ما واورېد بره د وریځو نه چې په هغه وریځو کې ستا نوم اخیستی شو نو لہذا ما د دې وجې نه ستا د نوم تپوس وکړو چې اول د نوم تپوس دې وکړمه چې ستا نوم او هغه نوم چې کوم وریځو کې اخیستی شه یو برابر و که نه بدل بدل دي خو چې کم نوم په وریځو کې ما اورېدلی و هغه نوم ستا هم دی خو دا راته ووایه د الله دپاره چې ما عمل وکړه ایو عمل تعمل ته کم یو داسې عمل کې ما ته ووایه نو هغه ورته وایي چې تا ما ته دا خبره وکړله او د دې ټولې خبرې تا ما ته پوره بیان وکړه نو ما چاته نه دی ویلي خو چې ته د دې ټولې خبرې ګواهی او دې ټول واقعي خبردارې د دې د وجې نه به زه تا ته وویم وی څه وی کله چې زما د دې باغ فصل میوه وشي نو زه د دې میوې نه درېیمه حصه پوره دا زه تقسیم کما په غریبانو باندې بیا چې کومه درېیمه حصه زما شي هغه زه خپلو بچو له اهل و عیال له په هغې ضروریاتو هغې باندې زه ولګومه او په هغې کې هم زه درېیمه حصه هغه د غریبانو دپاره وباسم ورکم وی دغه عمل کومه او تر اوسه پورې نه زما باغ وچ پاتې شوی دی نه داسې پاتې شوی دی چې میوه یې نه ده کړي او نه یې کمه کړې ده هیڅ طرف ته د اوبو بندوبست نه وي او الله زما د باغ د اوبو بندوبست کوي نو حقیقت دا دی چې کله د مال نه په شرعي طریقه باندې خرچ کیږي د هغې نه لګېدل کیږي په هغې کې شومتیا او بخل نه کیږي نو الله رب العزت په هغې کې وخت تر وخته ترقي راولي او د هغې دپاره الله د غیبا اسباب د ترقۍ پیدا کوي مال دی فصل دی باغ دی دولت دی هر څه چې دي هغې کې الله ترقي پیدا کوي او هغې له الله ترقي ورکوي خو چې د کم مال شومتوب نیت پکې وي لا شومتوب یې پکې کړی نه او نیت پکې د شومتوبي نو قرآن د هغې واقعه بیا ذکر کړې ده او هغه واقعه 29 سپاره کې یو کم 13 سپاره کې الله رب العزت د هغې بیان هغه کړی دی قرآن هلته فرمایي سورې قلم کې چې هغه زامن چې پلار یې مړ شه 15 آیات نه شروع دي قرآن فرمائی انا بلوناهم واللسم آیات نے انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون قرآن وی اگرا غد باغ والو تا باغ والا بچی دی پلار مړ دے د خپل پلار په بارکی دا خبره کولا و چې زمونږ پلار ډیر کمکلو هغه بد دی باغ ندی غریبانو لور کولا ځان لبه کمولا او غریبانو لبه ور کولا حالان کې پوی نو چې داغي باغ با نن په کال نه سبا کال ته په ډبل باندې میوه کولا د دې وجنا چې پای کې به شومتوب نه کولو بخل به نه کولو نو دی ویره دا خو زمونږ د پلار کما کولو دومره مال براغه او دومره به پکې غریبانو لا او ځان له به پکې چې کمینو هغه دومره ایسال وېستا
ابه بل چاله ور کولا نو رازدا په بل چل کو رونه اوس پل کې وای ښا رونه سوي اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين کله چې خپل کې قسمونه وکړل چې سبا سحر وختي با لا يصرمنها مصبحين دا باغ مونږه کټکاو باغ به کټکاو سمانا مقصد دا چې د دې لوکو به خو چاته بس نه وایو ولا یستثنون اور دارنګي استثناء د مال به نه کو استثناء د مال سمانا دا به نه کو چې مال ته غریب لو باسو چې غریبان خبريږي چې مونږ کور ته راوړلې غریب لته مال نو ورکو قرآن وی فطواف علیها طائف من ربک وهم نائمون فطواف علیها راغ پدی باندې پاغ باغ د دی باندې طائف من ربک اغا عذاب در ربستا وهم نائمون او دیودو د شپې دیودو او د الله عذاب په باغ راغی اوس ګور دی فاصبحت کالصریم وګرځید په شان د توري ری باندې څنګه چې توري ری نو قران کریم فرمای فاصبحت کالصریم داسیو ګرځید چې توري ریتی جوړ شوي اوس دای ته پته نشتا دای ګور صرف نیت د بخل کړي دي لای بخل نه دی کړي نیت د بخل کړي ره نیت د شومتو به کړي ره او وګور چې مال ته څنګه نقصان ورسېدا قرآن وی فتنادوا مصبحین ان اغدوا على حرثکم ان کنتم صارمین کله چې سحر وختي شو یو بل ترونو आवाज وکا رازی چې ورزو هغه سبا سار وختي دی خپل فصل ترازی ک تاسو لو کوي یا تاسو ته میوه شو کوي شاب سار وختي دی تیار دلا فانطلقوا وهم يتخافتون روان دي د یو ځان سره پټه خبرې کوي چې ګوره خبرې مم څوک وانوري اسنه چې غریبان فقیران هغه ته پته ولګي چې دای روان دي په باغ په طرف باندې نو دای بمرا پسې را روان شي نو راځي پټ خبرې کوي او بل سره سوي الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين ورنن چده چرته باغ ته تاسو ته مسکین را نشي دی باغ ته څوک مسکین را نشي وغدوا على حرد قادرين سار وخت کې دی روان دي ځان قادر غني چې دا باغ خو بنن ټول پټول کور تراوړو لار خو به دا سه کول تقسیم وکا دی پدې باندې ځان قادر غنا چې دا ټول باغ چې دی نو دا کور تراوړو خو فلما راوها نیت د شمتو به کړه دی وګورا فلما راوها قالوا انا لضالون هر کله چې باغ ولید وی اوه مونږ خطا شو دا خو غزای نه دی دا زمونږ باغ نه دی لارم غلط کړه خپل کې وای نه بل نحن محرومون لکه او خړه نجد باغ نه محروم شو باغ لاړ نو دلتا قرآن وی بل نحن محرومون بلکہ نجی منگا محروم شو باغ نہ محروم شو وجہ سوا خپل کی وی چگورا نیت د بخل راغلے
لا بخل شوه نه دی دی به باغ تزی او باغ به کټکۍ او د باغ نه بعد به دی میوه کور ته ټول غله راوړي بیا به دی رسته نه ورکوي فقیر او مسکین لا ولیکن د دی نیت خراب شه په مال خپل کې پردی خو نو مال خپل دی پردی نه دی په خپل لاسې کرلی دی په خپل لاسې پاللی دی خو چې نیت یې پکې خراب شه الله ته ټول مال خراب کړ هلته وګوره مخکې چې مونږ کومه خبره وکړله د باغ والا هغه د یو سړي چې نیت یې پکې د صدقې ورکولو د سخاوت کولو او دارنګې د مال لګولو نو الله ورته د کم ځای نه وریځې راوستې او د باغ اوبه کېږي نیت د بخل نه دی نو الله ورلا په شین اسمان باندې معمولی غونته وریځې راولي او د باغ الله اوبه کوي یو خوا بل خوا اوبه نه ځي اوبه ډایرکټ دغه باغ ته ځي او چې کله دلته کې ښه د میوو واله باغ دی ښه په میوو سمسور باغ دی خو لیکن چې نیت خراب دی باغ هم تباه دی هم تباه سیول الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين ورچاله روپۍ قدر ورنه کوي مسکین فقیر له سور نه کوي حاجتمند له سور نه کوي نو قرآن د بخیلانو خبره ذکر کړه قرآن د بخیلانو واقعا ذکر کړه چې سیب الله باغ ته تلی نه دي او باغ کتلیم نه دی بیا چې باغ شته او کنه دی خو په هغه مزو چرچو چې بیا هغه پلار هم چې کمې میوې د اډکې مثال مونږ وایو نن سبا کنه د اډکې ریړې او دغه راوړلې دا به بیا پټول پټول بله پیره خو هم چېرته څلور ریړو کې درې ریړې راوړلې یو به پکې نه وه دا پیره به څلور په څلوره ریړې کور ته نه باسو زپه دغه تمه اوس یو مرته دانو مرته ملاو نشوا قرآن وی الذین یبخلون چې بخل کې او خلکو تم د بخل ترغیب ورکې نو یاد ساته چې قرآن دغه مسئلې بیا ذکر کړي دي چې داسې حالات هغه بیا راځي او چې بخل نی الله رب العزت داغه مال ته وخت په وخت باندې هغه ترقی ورکوي لا توقی فیوقی اللہ حضرت عائشہ ام المومنین تا نبی علیہ السلام فرمائی غوٹا مور کوا اللہ بم دبرن غوٹا ورکی نو دلتم قرآن سورہ یاسین گورا مونگو صرف سورت یاسین سے پوخکڑے رے واہی خو پوئیگو پینا کل قرآن بیان کئی داغ ناکار خلقو نو لگ پکیو گورا 47 نمبر آیات دے وصل وختم آیات دے 23 سپارہ سورہ یاسین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ دی ظالمانو ته چې بکل ویلې شول چیرې د الله د مال نه چې تاسو له کم درکړې دي الله درکړې دي نو داغې نه ولګوي سیوا نو دی بسویل قال الذين كفروا للذين آمنوا کافر باغ کسانو ته چې ایمان والو هغې ته به ویل انطعمو من لو یشاء الله اطعمه آیا مونږ اخرو پاغه چا باندې ورکو هغه چاله کله غوښتې نو خپله به یې ورکړې وې خپله الله ولې نه ورکوي غریب کړی ولې دی خدای نه ورکوي زه یې ورکوم توبه دا کومه ګورې ناکاره خبره وه چې الله یې نه ورکوي الله غریب کړی دی نو زه مالدار کم زه ولې ورکم قرآن داغه جواب کوي مما رزقکم الله ظالم تعالی الله نه دې درکړی تعالی چا درکړی دی تعالی هم الله درکړی کنه خو الله ستا امتحان اخلي
الله ستا امتحان اخلي چې ته په دې مال کې بخل کې او کته سخاوت کې. مال او دولت الله درکړې دے. قرآن فرمائی ویل لکل همزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. ہلاکت دے چې مال صرف جمع کوي او روزانه شماري. الذي جمع مالا وعددا. خو قرآن ورپسې مخکې وایي یحسب ان ماله اخلدا. دې دا ګمان کوي چې د سره به دا مال همیشه دا مال د سره همیشه دی چې دې نه لګي. کلا داسې چرتم نشي کېدی. داسې چرتم نشي کېدی. اذا مات العبد کله چې انسان وفات شي او دې په طرف د قبرستان باندې روان کی نو د سره درې سیزونه رواني. ثلاثه يتبع المیت. درې سیزونه دي چې د مړي پسې روان دي. ماله واهله وعمله. مال اهل عیال او اعمال. مال اعمال اهل عیال دا درې سیزونه په د پسې روان دي. خو حدیث کې راځي فیرجع اثنان ويبقى معه واحد. دو تیرا واپس شي یو ور سره پاتې شي. دو تیرا واپس یو ور سره پاتې شي. يرجع ماله واهله. مال او اهل دد هغه واپس شي. ويبقى معه عمله. او د سره صرف عمل پاتې شي. نو مال ته بره پاتې شو. دی ورکوز شو. مال د ځمکې په سر پاتې شو. دی د ځمکې خېټې ته لاړه. هاي انسان شومتوب سره کوي. علما لیکي انسان چې کله وفات شي کنه د لومبنه د په جسم کې خرابي چې راځي نو هغه په ګېډه کې راځي. ګېډه پټاوي. لومبنه د ګېډه پټاوي. او تاسو کو وګورئ یو مرده که دغه سکی دی وفات نه بعد نو پړسیږي خېټه پړسیږي. دا فورن پټاویږي. نو چې فورن پټاویږي خو دغه خېټه پاره تا شومتوب کاو او دا بلومبنه پټاویږي. نو قرآن دلته کې مونږ ته بار بار دا خبره کوي. الله رب العزت دی حلال مال راکی او بیا دی په حلال زینو د الله په دین په زینو باندې مونږ ته د لګولو توفیق راکی. د الله په کور باندې د الله د دین د پاره د قرآن او د سنت خدمت د پاره د اسلام او د دین د اشاعت د پاره کم ځای کې چې ضرورت راځي الله دې موږ له توفیق د حلال مال ګټلو راکې او بیا دې په دغه ځایونو کې زمونږ مال هغه ولګي. الله چاته مالی مشکلاتي قرضدارانی الله د هغې مالی مشکلات لري کې قرض هغې د غیبه نه اسباب مهیا کې الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي. زمونږ کوتاهی او ګناهونه معاف کړي. الله چې کوم بیماران دي حاضرین مجمع کې دي دارنګې سامعین اوریدونکي څومره دي بیماران دي پکې کورونو کې دي هسپتالونو کې دي. زمونږ هم یو قریبي ملګری بیمار دی. دعا ورته کې چې الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. الله څومره حضرات وفات شوي دي تمام هغه مسلمانانو ته بخښنه او مغفرت نصیب کړي. که نږدې زمانه کې دي لرې زمانه کې دي الله ټولو ته مغفرت او بخښنه نصیب کړي. زمونږ والد محترم مشر استاد جی الله رب العزت دی